بې له مېلمه څخه. دا هم داسې وه لکه د دې مور چې ودې ته بحیره ویل کېده او د صائبې لور وه او وسیله هغه میږ وه چې 5 واره به پرله پسې غبرګلنګه سوه او د هر وار 2 بچیان به ښځې ورۍ وې. په 15 واره کې به نر ورۍ نه و زېږولی. نو دوی به ویل چې دا ورسېده. نو که به دغه وسیلې تر دغه وروسته بل بچی وزېږاوه، د هغه د غوښو خوړل د مشرکانو و نورو ته روا و، خو ښځو ته نه و روا. او که به بیا مردار سو، یعنی په خپله به مړ سو، نو ښځو ته یې هم خوړل روا وه. او حامي هغه ځوان نر اوښ و چې د ده د ختلو په واسطه به پرله پسې 10 ښځې جونګیانې وزېږېدلې. نو د ده شا د بار او سپرېدو څخه وساتل سوه چې د حامي هم دغه ترجمه ده. او نه د وړیو څخه کار اخیستل کېدی، فقط په اوښانو کې به د ختلو دپاره ایله و. نو الله عز وجل د مشرکانو د دغه کار په باره کې د سورة المائده په 103 نمبر آیات کې فرمایي: ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. يعني الله عز وجل یو د بحیرې، د صائبې، د وسیلې او د حام څخه نه دي روا کړي، مګر هغه کسان چې کافران سوي دي پر الله جل جلاله افترا کوي، د ځانه باطلې خبرې پورې تړي او ډېر د دوی په حق او باطل نه پوهیږي. نو عمرو بن لحی داسې نور ډېر شیان و دوی ته د دین او شریعت پر قسم کښېښول او په دوی کې یې رواج کړه. حتی نور بوتان یې هم و کعبې شریفې ته د الهو په نامه سره راوړه. او نور لوی لوی بوتان چې کعبې شریفې ته راوړه سوه په دغه نومو سره یادېدل. اول ود چې د بني کلب د قبیلې دپاره و او هغو یې عبادت کاوه. دوهم سواع چې د هذیل د قبیلې دپاره و او هغو یې عبادت کاوه. دریم یغوث چې د طی د قبیلې او اهل جرش دپاره و او هغو یې عبادت کاوه. څلرم یعوق چې د همدان د قبیلې دپاره و او هغو یې عبادت کاوه. پنځم نصر چې د یمن دپاره و او هغو یې عبادت کاوه. الله عز وجل د سورة نوح په 23 نمبر آیات کې فرمایي: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا. اصلا دا د نوح علیه السلام د قوم د بوتانو نومونه دي او هر بت یې د یوه خاص مقصد دپاره خاص کړي وو. خو دغه بوتان بیا په عربو کې رواج او جوړ سوه. او په هندوستان کې هم دغه رنګه بوتان د بشنو، برهما، اندر، شپو، هنومان او په نورو نومو سره مشهوره دي. او د دغو بوتانو په یوه قبیله پورې خاصوالی د عمرو بن لحی په امر سره وسوه. مګر هوبل هغه بت چې اول راوړه سوی و هغه د قریشو دپاره و او هغه عجیب ترین د دغه الهه یا خدایانو د دوی په قول اساف او نائله دي. چې د دغه 2 بوتانو قصه پخوا پیښه سوې وه. هغه دا چې اساف د یوه سړي نوم و او نائله د یوې پیغلې نوم و چې دواړه د یمن وه. دوی دواړو یو د بل سره مینه او محبت درلوده. اساف د نائلې و پلار ته مرکه وکړه، خو د نائلې پلار نه کړه قبوله. نو دوی دواړو د ملاقات وعده د راتلونکي حج په موسم کې سره وکړه چې حج ته به ځو او هلته به سره وینو. د وعدې سره سم دوی د حج په موسم کې سره یو ځای سوه او په یوه فارغه وخت کې یې د کعبې شریفې په شاوخوا کې زنا وکړه. اولا خو زنا د لویو ګناهو څخه ده. بیا نو کعبې شریفې ته نږدې، نو الله عز وجل دوی دواړه په خپل قدرت ډبرې وګرځول. نو د ډبرو انسانان پاته سوه چې ودې ته هم بت ویل کېږي. د هغه وخت د مکې مکرمې حاکمانو دغه 2 بوتان د خلقو د عبرت دپاره پر صفا او مروه کښېښول.
اساف یې پر صفا او نایله یې پر مروه کښېښول او قصه یې هر چاته معلومه وه. عبرت به یې په اخیستی چې دغه دوو نفرو و کعبې شریفې ته نږدې فحشا کړې ده او ډبره شوه. خو پر دې قصه ډېر وخت تېر سوی و. هر څوک د دغه دوو ډبرو یا بوتانو په تاریخ نه و خبر. خو د عمرو ابن لحی په امر دغه دوه بوتان اساف او نائله د صفا او مروه څخه و کعبې شریفې ته نږدې یوړه سوه او خلق د هغو په عبادت امر کړه سوه چې دا دوه هم د عمرو ابن لحی په امر د خدایانو و جملې ته ورداخل سوه. العیاذ بالله. ورونو دا د عربو پخوانی ژوند و او دا د دغه مشرکانو خدایان وه. د عربو تر جاهلیت پورې یوه قصه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به د خپل خلافت په وختو کې په مجلس کې ناست او ځینې وخت به بې له سببه وخندل. خو یو وخت یو چا پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا امیر المؤمنین، وینو دي چې ځینې وخت بې سببه خاندې، دا ولې؟ سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل د جاهلیت په وختو کې عادت دا و، کم وخت چې به څوک د مکې مکرمې څخه د باندې وتی نو به د مکې مکرمې څخه یوه ډبره ورسره واخیسته او په سفر کې به د هغې عبادت کاوه. خو زه یو وخت په سفر ولاړم او ډبره مې هېره سوه، نه مې راسره واخیسته. کله چې د عبادت کولو وخت راغلی، زما سره خو د مکې مکرمې ډبره نه وه، اوس نو څنګه عبادت وکم؟ ومې کتل د مکې مکرمې خرما راسره وه، نو مې د دغه خرما څخه یو بت جوړ کړي او دغه د خرما د بت عبادت مې کاوه. کم وخت چې هغه نوره خرما راسره خلاصه سوه او د خوړلو دپاره شی نسو راته پاته، وږی سوم. نو مې دغه خپل معبود او د خرما څخه جوړ سوی اله وخوړی او پر دغه خپل پخواني جاهلیت او ناپوهۍ خندا راسي چې دا څنګه الهه او دا څنګه دین و. ورونو دغه د جاهلیت د ژوند یو څه حالات د دې لپاره بیان سوه چې په دې پوه سو چې اسلام په ټول عالم او جزیرة العرب کې څونه تغیر راوستی. اوس به دا بیان درته وسي چې یهودیت او نصرانیت څنګه و جزیرة العرب ته داخل سوه. دا خو د بوتانو راتګ و. اصلا جزیرة العرب ټوله د ابراهیم علیه السلام پر دین او پر وحدانیت وه. بوتان خو په دغه شکل سره د عمرو ابن لحی په واسطه ورته راغله. نو دلته بیا یهودیت او نصرانیت څنګه راغلی او بیا د فرس یا فارسانو حکومت څنګه دلته راغلی؟ ورون تاسې ته معلومه ده کم وخت چې د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم بعثت وسو، هغه وخت فارسیانو پر یمن حکومت کاوه او د نجران خلق نصارا وه. د یمن ځینې حصې یهودیان او ځینې حصې یې نصارا وه. دغه ادیان دلته څنګه داخل سوه؟ په عربو کې خو دا شیان نه وه. په پخوا کې ټول عرب موحدین او د ابراهیم علیه السلام پر دین وه. اوس به د دغو ادیانو د راتګ بیان درته وسي. هغه دا چې یثرب ته چې په وروسته کې یې نوم مدینه منوره سو او خیبر ته د شام څخه ځینې یهود راغله او دا ځایونه یې د ځان وطن وګرځول او هلته په یمن کې هم ډېر یهود وه. خو اوس به هغه واقعات درته بیان سي چې یهود او یهودیت څنګه و یمن ته راغله. قصه ډېره اوږده ده مګر ډېر تاریخ پوهان یې د ربیع ابن نصر په قصه سره شروع کوي. ربیع ابن نصر چې د یمن پاچا و، ده یو خوب ولیدی چې دغه بیان او دغه قصه د تاریخ ټولو علماو لکه طبري، ابن کثیر، ابن الاثیر او تقریبا ټولو مؤرخینو ذکر کړې ده. کم وخت چې پاچا خوب ولیدی څرنګه چې په هغه وختو کې نجومګران، جادوګران او کاهنان پر خلقو او د خلقو پر عقایدو او عباداتو مسلط وه. دا ولې مسلط وه؟ ځکه کم وخت چې شرک او کفر په عالم کې نشر سوه
او الهي دین پټ او ورک سو، نو خیالات او اوهام په خلقو کې نشر سوه. په دغه سبب جادو او جادوګران، منجمین او کوډګران د اعتبار خاوندان سوه. د خلقو د رجوع ځای دوی وګرځېده. کم وخت چې د یمن پاچا خوب ولیدی، نو یې د خوب د ترجمې دپاره جادوګرانو او منجمینو ته رجوع وکړه او د هغو څخه یې کومک وغوښتی. کیسه ډېره اوږده ده. مقصد دا چې هغو ورته وویل ستا د خوب معنا دا ده چې حبشیان به یمن ونیسي. پاچا ویل دا به څه وخت پیښه سي؟ دوی ویل 80 یا 80 کاله وروسته. پاچا پر خپلو اولادو او لمسیانو وبېرېدی چې دا ټوله به د حبشیانو په لاس وژل کیږي. نو یې اراده وکړه چې خپله اولاده د یمن څخه و عراق ته نقل کړي او په عراق کې یې حیره چې د یوې منطقې نوم دی د خپل اولاد د سکونت لپاره اختیار کړه. حیره په عراق کې د نجف او کوپې په مابین کې د یو ښار نوم دی. نعمان ابن منذر د هغه وختو د عراق مشهوره پاچا د دغه ربیع ابن نصر د اولادې څخه دی. د ربیع ابن نصر خپله کورنۍ هلته نقل کړه او بیا د ده د اولادې پاچاهي هلته پاته وه. دغه نعمان ابن منذر بیا زموږ په وروسته کیسه کې راځي، په یاد یې ولرئ. څه موده وروسته دغه ربیع ابن نصر پاچا چې دا خوب یې لیدلی و مړ سو او د ده زوی د ده پر ځای کښېنستی او پاچاهي د ده په اولاده کې پاته سوه، تر څو د ده په اولاده کې یو نفر د تبان ابن اسعد په نامه سره پاچا سو او تبع ورته ویل کېده. تبع اصلا تبع د یمن د پاچاهانو لقب، یعنی د یمن و هر پاچا ته تبع ویل کېده او د روم و هر پاچا ته قیصر ویل کېده. د فارس و هر پاچا ته کسرا ویل کېده. د حبشې و هر پاچا ته نجاشي ویل کېده او د مصر و هر پاچا ته فرعون ویل کېده. نو د هر ځای پاچا خاص لقب درلود. دغه د یمن پاچا تبان اسعد چې لقب یې تبع و د یمن د مشهورو پاچاهانو څخه دی. ډېر لوی شان او شوکت یې و. ټوله یمن د ده تر لاس لاندې و. غني او سکي سړی و. نو ده به همیشه سفرونه کول. د یوه ځای څخه به بل ځای ته د سیاحت او تجارت دپاره تلي. یو وخت د یمن څخه و شام ته رهي سو. په لار کې یې خپل زوی په یثرب کې چې اوس مدینه منوره ورته ویل کیږي د تجارت د ځینو کارو دپاره پرېښاوه او دی شام ته ولاړی. خو دلته د تبع د زوی او اهل یثرب په مابین کې اختلاف پیښ سو، څو تر جنګه ورسېده او د تبع زوی په جنګ کې ووژل سو. کم وخت چې و تبع ته دا خبر ورسېدی چې زوی دې ووژل سو، نو د شام څخه بیرته راوګرځېدی، غواړي چې د خپل زوی قاتلانو ته بلکې ټول اهل یثرب ته جزا ورکړي. دلته نو د اهل یمن او اهل یثرب په مابین کې جنگ شروع سو او جنگ ډېره موده دوام وکړي. مګر تبع په دې جنگ کې یو ډېر عجب کار ولیدی. هغه دا چې د یثرب خلقو به د ورځې د دوی سره جنگ کاوه. کم وخت چې به ماښام سو او دوه لښکره به سره لرې او جلا سوه، نو د یثرب خلقو به دوی ته ډوډۍ او سترخوانونه رالیږل او د میلمه پر ډول به د دوی عزت کاوه. تبع ډېر په تعجب کې و چې دا څنګه خلق دي د خپلو دښمنانو عزت کوي او ډوډۍ ورکوي؟ څوک دونه سخا او کرم لري؟ مګر بیا هم تبع نیت کړی و چې د خپل زوی بدله او انتقام واخلي. جنگ دغسې دوام درلود تر څو چې د یهودو د علماو څخه 2 نفره و تبع ته ورغله او غوښته یې چې د ده سره خبرې وکړي. ده هم اجازه ورکړه او سره کښېنستل. یهود ورته ویل ته څه اراده لرې چې دونه جنګ کوې؟ تبع ویل غواړم چې دغه یثرب خراب کم. دوی ویل دا کار نسې کولی. قسم په الله
چې الله جل جلاله به دې د مخه تر دې چې ته یثرب خراب کې تا هلاک کې. تبع ویل چې دا څنګه درته معلومه شوه؟ دوی ویل دا وطن د نبي د هجرت ځای دی. دغه ځای ته به نبي الاخر زمان هجرت راکوي. دا ښار نه خرابیږي او نه خرابولی سي. تبع پوښتنه وکړه چې تاسې په دې حال څه خبر واست؟ تاسو ته دا معلومات د کومې خوا حاصل شول؟ د یهودو علما وویل دا زموږ په تورات کې راغلي دي. ورونو دا دې تاسې ته معلومه وي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یوه علامه نه بلکې ډېرې علامې د یهودو سره په تورات کې لیکلي او موجودې وې. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وخت ټول یهود پوهېده چې دا هغه وعده سوی نبی دی، مګر د عناد او عداوت، حسد او غرور په سبب یې ایمان نه راوړي. نو کم وخت چې دغه د یهودو علماو و تبع ته دا بیان وکړي او تبع تر اوسه تورات نه پیژندي، نو یې د تورات په باره کې پوښتنې ځینې وکړې. یهودو هم خپل دین، توحید او تورات په باره کې پوره معلومات ورکړه او ټول شیان یې په تفصیل سره ورته بیان کړه. د تبع پر طبیعت دا خبرې ښې او برابرې ولګېدې. ده هم د یهودیت دین اختیار کړي او یهودي سو. د یثرب خرابول یې پرېښول او مخ پر یمن رهي سو. تبع د یمن و طرف ته رهي سو، خو په لار کې و مکې مکرمې ته نږدې یوه قبیله وه چې د هذیل قبیله نومېده. د دې قبیلې او د قریشو په مابین کې پخوانۍ دښمنۍ پرتې وې. څو واره جنګونه سره کړي وه او دغه رنګه اهل یمن هم نه وه خوښ. نو یې فکر وکړي چې داسې یوه حیله او چم جوړ کړي چې دواړه هغه قومونه چې د دوی نه ده ورسره جوړه ضرر او تاوان ورورسوي او په جنګ یې سره اخته کړي. نو د هذیل د قبیلې مشران و تبع ته ورغله او ورته ویې ویل غواړې چې د جواهراتو، سرو او سپینو زرو او خزانو خاوند سې؟ تبع ویل هو، څوک دی چې جواهرات او خزانې یې نه وي خوښ؟ نو دوی ویل په دې کلي کې یوه خونه ده چې خلک یې احترام او عزت کوي او دغه خونه په جواهرو او سرو زرو ډکه ده. ورونو حقیقتا هم په کعبه شریفه کې هر څه پراته وو. خلقو د کعبې شریفې د احترام په سبب خزانې پکښې ښخولې. حتی د سرو زرو 2 دانې اوسۍ هم پکښې پرتې وې. د تبع طمع پیدا سوه او لښکر یې د جنګ دپاره تیار کړي. غواړي چې پر مکه مکرمه حمله وکړي، کعبه شریفه ونړوي او خزانې یې واخلي. هغه 2 نفره د یهودو علما هم د تبع سره په دې سفر کې ملګري وه، ځکه ده ورته ویلي وه چې تاسې زما سره یمن ته ولاړ سئ او زما قوم ته یهودیت او د یهودیت احکام ور وښوئ. دغه علما چې د جنګ دپاره د لښکر تیاري ولیده، نو تبع ته ورغله. ویل څه کوې او د څه اراده دې ده؟ تبع ویل غواړم چې پر دغه کلي حمله وکم او هغه شیان چې په دغه خونه کې پراته دي هغه واخلم. دوی ورته ویل په والله دغه د هذیل قبیلې بل غرض او مقصد نسته بې له ستا د مرګ او هلاکت څخه. تبع ویل څنګه؟ علماو ورته ویل دا بیت الله دی، د ټوله مځکې پر مخ د الله عز وجل بل کور او حرم نسته بې له دغه کوره. دغه قبیلې چم درته جوړ کړی دی او غواړي چې تا ووژني. تبع ویل نو څنګه وکم؟ علما ویل عزت یې وکړه، طواف پر وکړه. تبع ویل تاسې یې ولې عزت نه کوئ او طواف نه پر کوئ؟ دوی ویل موږ یې عزت کوو او طواف مو هم پر کاوه، خو دغه د مکې خلقو کعبه شریفه په بوتانو ډکه کړې ده او موږ موحدین او عالمان یو. موږ ته دا نه ښایي چې پر بوتانو طواف وکړو. تبع د دې خبره ومنل او مکې مکرمې ته ورغلی.
د کعبې شریفې عزت او احترام وکړي، طواف یې پر وکړي. بیا نو هلته بیده سو. خوب یې لیدی چې په کعبه شریفه پوش اغوندي. تر دغه وخته کعبه شریفه لڅه وه. چا پوش نه و په اغوستی. نو تبع امر وکړي چې د کعبې شریفې دپاره د یوه ښه پشمي ټوکر څخه پوش جوړ کړي. پوش جوړ کړه سو او په کعبه شریفه واغوستل سو. خو تبع بیا بل خوب ولیدی چې و کعبې شریفې ته تر هغه اول پوش بل ښه او بهتر پوش ورکوي. نو یې امر وکړي چې د ملائل د ټوکره څخه پوش ور جوړ کړي چې دغه ملائل د هغه وخت د ټوکرانو هغه تر ټولو ښه او نازک ټوکر و. دا نو د کعبې شریفې هغه اول پوش و او تبع اول سړی دی چې په کعبه شریفه یې پوش اغوستی دی چې د دغه تبع نوم تبان ابن اسعد دی او د یمن پاچا و. بیا نو هر کال عربو و کعبې شریفې ته پوش ورکاوه او نوی پوش به پر هغه زاړه پوش سربیره په اغوستی. او دغه طریقه چې پوش سربیره پر پوش د عبدالمطلب تر زمانې پورې پاته وه. کم وخت چې عربو ته دا فکر او احساس پیدا سو چې شاید د کعبې شریفې بنا د دغه پوشو د دروندوالي په سبب ونړیږي، نو یې زاړه پوشونه ټول ځینې ایسته کړه او هر کال زوړ پوش ځینې کاږي او نوی پوش په اغوندي. دا د کعبې شریفې د پوش په باره کې معلومات وه چې څنګه او ولې شروع سو او چا شروع کړي. کم وخت چې تبان ابن اسعد بیرته یمن ته ورسېدی، خپل قوم یې یهودیت ته دعوت کړي. هغو انکار وکړي، ویل څنګه خپل دین پرېږدو. ورونو، د یمن خلقو او د تبع قوم مستقل دین نه درلودی. د نورو عبادتو تر څنګ یې د اور عبادت هم کاوه. اور یې مقدس باله، د اور یې عزت او احترام کاوه. حتی اور د دوی قاضي هم و. څنګه؟ هغه داسې چې دوی د اور یوه خونه درلوده. په هغه خونه کې به همیشه اور بل و. که به یو وخت د دوی په مابین کې دعوه، اختلاف او خصومت پیښ سو، نو به مدعي او مدعي علیه، یعنی د دعوې دواړه طرفه دغه د اور خونې ته ورغله او د خونې دروازې ته به ودرېدل. دروازه خو به بنده وه. نو به هغه د اور معذب یا مامور یا خادم د اور دروازه په یو وار پر خلاصه کړه. اور به د خپله زوره څخه په یو وار د باندې راووتی او اول چې به د هر یو پر طرف ورغلی هغه ظالم او حق د هغه دوهم نفر پر طرف و. دا طریقه کاهنانو او جادوګرانو و دوی ته ایښې وه. نو اوس چې د پاچا او د قوم په مابین کې د دین په سبب اختلاف پیدا سو، نو یې وویل چې په اور سره به فیصله وکړو. نو د دې فیصلې دپاره د یهود عالمان چې د دعوې یو طرف وه تورات په لاس کې ونیوی او وایي یې، او د یمن کاهنان او نجومګران چې د دعوې بل طرف وه د اور د خونې و دروازې ته ودرېدل. د اور خادم دروازه پر خلاصه کړه. اور د کاهنانو پر طرف ورغلی او دوی ځینې الا کړه. وتښتېده. قوم یې ورته وویل ولې تښتئ؟ دا حکم او قانون دی، باید ودرېږئ. کاهنان هم مجبوره سوه، بیرته راغله. د اور خادم بیا دروازه پر خلاصه کړه. دوهم وار بیا د اور لمبه د کاهنانو پر طرف ورغله. کاهنانو دا وار ځانونه ټینګ کړه او ورته ودرېده. مګر اور د چا مراعت نه کوي. کاهنان یې پاک وسوځل. نو د یمن د خلقو په دین او عقیده دا معلومه سوه چې یهودیان پر حق دي. نو د دې سببه اهل یمن یهودیت قبول کړي او یهود سوه. دا هغه معلومات وه چې یهودیت څنګه و یمن ته داخل سو. خیر، وختونه دې تیریږي. څو تبع د یمن پاچا تبان ابن اسعد مړ سو او پس له ده څخه د ده زوی حسان پاچا سو. حسان خپله پاچهي نوره هم لو او پراخه کړه. عزت او عظمت یې زیات سو. نو ډېر زیات غرور او خودخواهي پکښې پیدا سو. نو یې یو ډېر لوی لښکر جوړ کړي. ویل قسم په خدای که عرب یا عجم پرېږدم چې تر خپل حکم لاندې یې رانه ولم.
د ټوله مځکې پاچهي نیسم. دا ټوله غرور و. کم وخت چې غرور پر انسان مسلط سي هر څه یې هیر سي. نن ورځ هم په جهان کې دغسې مغروره او بېباکه حاکمان پیدا کیږي چې د ټولې مځکې پاچهي او حکمراني غواړي. خو پر دې کار نه څوک کامیابه سوی دی او نه کامیابه کېدلی سي. چې حسان هم د دغه جملې څخه یو نفر و. نو حسان پوښتنه وکړه چې په جهان کې لو پاچهي د چا ده؟ خلقو ورته وویل د فرس پاچهي هغه چې کسرا یې پاچا دی هغه تر ټولو لوی او قوي ملک دی. حسان ویل اول په هغه شروع کوم. لښکر یې ښه منظم او آماده کړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ تر ټولو لو پاچهي ونیسي. لښکر یې رهي کړي. غواړي چې د هغه وخت د مځکې پر مخ هغه لوی پر هغه لوی دولت حمله وکړي. خیر اوس پاچا او د ده لښکر د دغه لوی جنګ دپاره رهي دي. خو په لار کې د ده د دغه کار څخه د قومو مشران ناراضه او ناخوښه دي. ځکه هغه پوهېدل چې څوک کولی سي چې پر فارسیانو حمله وکړي. موږ څوک یو چې پر فارس حمله کوو او نیسو یې. مګر د پاچا څخه بیریږي. څه نسي ورته ویلی. دوی پوهېدل چې پاچا مغروره دی او د چا خبره نه مني. او په عین حال کې حسان هم ډیر احتیاط کاوه. هیڅوک حتی د قومو مشران، وزیران او د لښکر مشران د دغه مجلس ته بې له تلاشۍ نسي ورتلای. خو یوازینی نفر چې د پاچا و مجلس ته بې له تلاشۍ ورځي هغه د پاچا ورور دی چې عمرو ابن تبان نومېدی. نو د قوم مشران وویل چې په دې باره کې به د عمرو سره خبرې وکړو. د قوم مشران راټول سوه او عمرو ته ورغله. ویل یا عمرو د حسان څخه مو خلاص که او تر هغه وروسته ته زموږ پاچا یې. عمرو هم د پاچاهۍ په طمع سو او د دوی سره یې د خپل ورور د وژلو نقشه جوړه کړه. مګر په دغه مشرانو کې یو نفر چې ذوالرعین نومېدی دغه فیصله نه کړه قبوله. او عمرو ته یې وویل یا عمرو داسې هیڅوک نسته چې خپل ورور دې وژلی وي او غمجن سوی پښیمانه سوی دې نه وي. خپل ورور مه وژنه. مګر عمرو چې د پاچاهۍ په طمع و د ورور پر وژلو یې ټینګار کاوه. دلته نو ذوالرعین یو لیک ولیکئ او عمرو ته ورغلی. ویل دغه لیک ستا سره د امانت پر قسم کښېږده. کم وخت چې ما درڅخه وغوښتی بیا یې راوباسه. عمرو هم دا قبوله کړه او خط یې د ځانه سره کښېښاوه. تر دې وروسته عمرو د خپل ورور حسان د وژلو دپاره د حسان مجلس ته په داسې حال کې ورغلی چې یو خنجر یې پټ ورسره وړی و او په مناسب وخت کې یې خپل ورور ووژي. که څه هم د عمرو د نورو مشرانو په ملګرتیا دا په وسه پوره وه چې حسان بې له وژلو د حکمه څخه لیرې کړي. مګر د پاچاهۍ په طمع یې ورور مړ کړي. د ورور تر وژلو وروسته عمرو ډېر پښیمانه او ډېر غمجن سو. حتی خوب یې رټ سو. بیدېدلی نسي. د دغه پریشانۍ او بیدارخوابۍ په سبب مریض او ناجوړه سو. طبیبان، منجمین او کوډګران یې ورته راوسته. هغو ټولو په اتفاق سره دا ورته وویله چې ستا مریضي ستا د ورور د وژلو په سبب ده. هر څوک چې دغسې کار وکړي دغه حالت ورته پیښیږي. عمرو ویل ښه د دغه مریضۍ چاره څه ده؟ طبیبانو او نجومګرانو وویل ستا د مریضۍ دپاره بل علاج نسته بې له دې څخه چې ټول هغه کسان ووژنې کوم چې ستا د ورور د وژلو مشوره یې درکړې ده. عمرو ویل دغه کار کوم. نو ټول هغه کسان چې د ورور د وژلو مشوره یې ورکړې وه او په دغه دسیسه کې یې د ده ملګرتیا کړې وه ووژل. اوس د ذوالرعین د وژلو نوبت راغلی. ذوالرعین ویل د مخه تر دې چې ما مړ کې ما ستا سره یو لیک د امانت پر قسم ایښی و هغه راوباس. عمرو هم هغه لیک راویستی. ذوالرعین ویل خلاص یې که او ویې وایه. پاچا لیک خلاص کړي
چې په هغه کې فقط دغه 2 بیته لیکل سوي وه: الا من یشتری سهرا بنومه الا من یشتری سهرا بنومه سعید من یبیت قریر عینه فإما حمیر غدرت وخانت فمعذرة إلهي لذي رعين. یعنی څوک په خپل خوب سره ویښوالی رانیسي، سعید او خوشبخته هغه څوک وي چې شپه یې په رضایت او اطمینان سره تیریږي. هو، اهل یمن خو غدر او خیانت در سره وکړي، مګر در په یاد یې که چې ما درته وویل چې خپل ورور مه وژنه. یعنی خوشبختي دا نه ده چې پیسې یا لوړه کرسي ولرې. ته یو ډېر لوی پاچا یې، مګر نسې کولی چې بیده سې. بلکې خوشبخته هغه څوک دی چې د هیڅ ظلم او تجاوز مسؤله نه وي، د چا آزار او قتل یې پر غاړه نه وي، د شپې آرام او په فارغ زړه بیده سي. پاچا ویل هو صحیح ده، او ذوالرعین ته عفو وکړه. نو دغه 2 بیته د ذوالرعین د خلاصېدو او ژوندي پاتې کېدو سبب وګرځېده. کم وخت چې بیا عمر مړ سو، د ربیع ابن نصر د اولادې پر حکم او پاچهۍ اختلاف پیدا سو. د دغه اختلاف په سبب اهل یمن پر ډلو وویشل سول او د اهل یمن په مابین کې جنگ او وژنه شروع سوه. په دغه سیاسي بحران کې چې ټوله یمن یې نیولی و، یو سړی پیدا سو چې نوم یې لخنیعه و. دغه لخنیعه لارنیونکی غل او مجرم و. د غلو ډله یې درلوده. د دغه سیاسي بحران په حالت کې یې وکولای سوای چې خپله ډله نوره هم لوکي. ځان ته یې نور ملګري هم پیدا کړه، تر داسې اندازې چې د هغو څخه یې پوره لښکر جوړ کړي او د یمن پر پایتخت یې حمله وکړه. د پاچا قصر یې ونیوی او د یمن حاکم وګرځېدی. نو د دغه سیاسي بحران په حالت کې یې وکولای سوای چې د یمن پاچهي ونیسي. دغه لخنیعه فاجر، خبیث او ظالم سړی و. د ټولو خلقو بد ځینې راتله. کیسه یې اوږده ده، خو په مختصر ډول سره د تبان اسعد د زامنو څخه یو نفر چې نوم یې ذونواس و وکولای سوای چې ولی خنیعه ته ځان ورورسوي او په خنجر سره یې مړ کړي. او د بل وار دپاره د تبان اسعد زوی پر یمن مسلط سو او د یمن پاچهي بیرته د تبع د اولادې په لاس ورغله. په دغه وختو کې چې ذونواس د یمن پاچا و، په نجران کې یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه. مګر دغه کوچنۍ واقعه د نورو ډیرو لویو واقعو سبب وګرځېده چې په جزیرة العرب کې یې پیښې کړې. هغه دا چې یو نصراني سړی چې د نصاراو راهب و، عابد و، عالم و او د خالص توحید عقیده یې وه. تاسې پوهیږئ چې تر نن ورځې پورې موحدین نصارا موجود دي او سته، خو لږ دي. ورونو، د نصاراو په اقسامو کې یوه ډله ده چې موحدین دي، یعنی یوازې الله عز وجل په الوهیت او ربوبیت سره مني. او عیسی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سیرت د دنیا په هر ژبه سره موجود وو او موجود دی، او هر عالم د دغه مبارک تاریخ څخه
تر خپله وسه یو څه لیکلي دي. خو موږ پښتنو په پښتو ژبه سره داسې جامع کتاب نه درلودی چې په هغه کې دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند حوادث او واقعات د تاریخ سره موافق او په پرله پسې ډول لیکل سوي وي. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیژندګلوي او د هغه صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبرېدل زموږ دینی مسئولیت دی. ځکه که د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند خبر نسو متابعت یې څنګه وکړو؟ او که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ونه پیژنو ایمان څنګه پر راوړو؟ خو د نن ورځې څخه تقریبا 10 کاله د مخه ما د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم په نامه سره د ټیپ د فیتو په واسطه یو مضمون ثبت او نشر کړي. البته هغه وخت د ځوانۍ آخري وختونه وه. آواز او د خبرو کولو توان او طاقت یوه اندازه د ځوانۍ پر قسم وه. او اوس مې د دوهم وار دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند حالات د سپینږیرتیا او ضعف په حالت کې د سرور کائنات ژوند په نامه سره ولیکل. غواړم چې هم یې د ټیپ په پیتو کې ثبت کم او هم یې د کتاب په شکل سره ګرانو وطنوالو ته تقدیم کم. خو دا وار نه هغه د ځوانۍ آواز ته او نه د خبرو کولو توان او قدرت، مګر د هغه آواز او طاقت په عوض او بدله کې په دغه اوسني لیکل سوي مضمون کې معلومات زیات سوي او ډیر سوي دي. په اول وار ثبتولو کې ما د خپل ځان و ناقص استعداد ته کتل، نو دا مې نه په خیال او نه تصور کې راګرځېده چې دغه نشر سوې سلسله دي دونه جهاني شهرت پیدا کړي او د خلقو به په دغه اندازه سره خوښه سي. حقیقتا زه نه پوهېدم چې دغه بیان زما د ناقص استعداد سره تعلق نه لري، بلکې دغه بیان د یوه کامل انسان د ژوندانه بیان دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند بیان دی. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ټولو مسلمانانو ته محترم او مکرم، مرغوب او محبوب دی، نو خود د هغه محبوب سیرت هم محبوب وګرځېدی او د ګرانو مسلمان ورونو د طرفه یې تود هرکلی وسو. د اوریدونکو په زړو کې یې ځای ونیوی او باید وینیسي، ځکه الله جل جلاله خپل رسول ته ډېره عظیمه درجه او لوړ مقام ورکړی دی او د ده صلی الله علیه و آله وسلم محبت یې د مسلمانانو په زړو کې ښخ کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متابعت یې د الله جل جلاله سره محبت بللی دی. الله عز وجل د سورت آل عمران په 11 نمبر آیات کې فرمایي: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم دوی ته ووایه که چیرې تاسې د الله عز وجل سره محبت لرئ او محبت کوئ نو زما متابعت وکئ چې الله جل جلاله به ستاسې سره محبت وکړي، تاسې به خوښ ولرئ او تاسې ته به ستاسې ګناهونه در وبخشي. چې هم دغه الهي تنبیه او خبرتا یو د هغو سببو څخه وګرځېده چې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و محبت ته په خپلو زړو کې په شوق سره ډېر پراخه ځای ورکړی دی او مسلمانان په داسې لارو چارو پسې ګرځي چې د دوی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې محبت زیاتوي. د اسلام د شروع څخه تر اوسه پورې علماء کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت او شوخیو په بیانولو کې په مسابقه کې دي، خو د هیڅ بشر په وسه نه ده پوره چې د هغه مکرم او مشرف ذات
اخلاق او اوصاف لکه څرنګه چې شایي هغسې بیان کړي. هغه ذات چې الله عز وجل د هغه په باره کې فرمایي وانک لعلی خلق عظیم، یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم بېشکه چې ته یې پر ډېرو لویو او عظیمو خویو. ستا افعال او اقوال، ستا اخلاق او معاملې ټوله عظیم او کریم دي. د المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها څخه پوښتنه وسوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق او عادات څنګه وه؟ دې رضی الله عنها وویل کان خلقه القرآن، یعنی د ده علیه الصلاة وسلام خویونه او اخلاق ټول د قرآن سره موافق او مطابق وه. سبحان الله. هر هغه څوک چې دغسې وي هغه تر ټولو خلقو او مخلوقاتو فاضل او کامل دی او د دې حقداره دی چې ټول مخلوقات محبت ورسره ولري. مګر زه او زما ناقص علم، زما ناقص فهم، زما ناقصه ژبه د دې څخه ډېر عاجزه دي چې د سید الاولین والآخرین صلی الله علیه و آله وسلم ژوند او اخلاق، افعال او اقوال دي داسې بیان کې لکه څرنګه چې شایي. خو فقط زه د ځان دپاره دا سعادت او کامیابي بولم چې د دغه مبارک نور څخه دونه روښنایي حاصله کم چې د جهل په تاریکو کندو کې هلاک نسم. غواړم چې په ژوند کې د ده صلی الله علیه و آله وسلم د امته څخه یم او په داسې حال کې مړ سم چې بیا هم د ده علیه الصلاة وسلام د امته څخه یم او الله عز وجل د ده صلی الله علیه و آله وسلم په شفاعت ګناهونه را معاف کړي. نو ځکه بیا مې د دوهم وار دپاره د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم په لیکلو شروع وکړه چې په دې وار کې مې ځینې تبصرې او نور ګټور معلومات هم پر زیات کړه او هم مې د اولې لیکنې ځینې روایتونه په قوي روایتو بدل کړه. په اول وار لیکنه کې زما اعتماد پر یوه منبع و. هو، د موضوع د صحت او موجودیت دپاره مې د سیرت او تفسیر مختلف کتابونه ورسره کتل، خو د موضوع پر جزئیاتو مې ډېر تاکید نه کاوه. مګر څرنګه چې دا وار د ځینو مسلمان ورونو په خواهش او غوښتنه سره غواړم چې دغه بحث او مضمون وخپلو پښتو ژبو مسلمان ورونو ته د کتاب پر قسم هم تقدیم کم، ځکه د کیف فتې ډېر ژر استهلاکیږي، شکیږي او ورکیږي. مګر کتاب که څه هم ویل یا مطالعه کول یې د وخت د نیستوالي یا د نورو عذرو په سبب در فتو تر اوریدلو سخت او مشکل دي، خو د کتاب عمر زیات دی. نو په دغه امید غواړم چې د دغه لیکنې په سبب د دغه علمي خرمن د وږو ټولونکو څخه سم. او دا هم د یادونې وړ ده چې د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم په دا وار لیکنه کې مې تر هغه اول وار چې د فتو په واسطه نشر سوی و ډېر زیاتوب کړی دی چې د مختلفو کتابو څخه مې ډېر علمي مضامین را نقل کړي دي او په د مخني نشر سوي سیرت کې چې کم مضامین په اختصار سره لیکل سوي وه دا وار په صحیح شکل او تفصیل سره لیکل سوي دي او په کومو ځایو کې چې سهوه پیښه سوې وه هغه هم د بشري توان او قدرت پر اندازه اصلاح سوې ده. ورونو، د سهو معنا دا نه ده چې هغه معلومات بالکل غلط وه، یا هغه هم یو روایت وو د اعتماد وړ او لایق دی. مګر څرنګه چې دا وار د دې بحث څخه د کتاب جوړولو اراده لرم نو مې ځان ډېر ستړی کړي. د جملو ترکیب مې تر خپله وسه اصلاح کړي، د واقعاتو تاریخ مې تر یوې اندازې روښانه کړي، ضعیفه روایتونه مې په قوي روایتو بدل کړه، د مکرمو آیاتو ترجمې بیان سوې. هیله ده چې د ویونکو او اوریدونکو د خوښۍ سبب وګرځي. وما توفیقي الا بالله وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم.